نه یو سړی را لمخې د راغی نعیم ابن عبدالله دی پټ مسلمانو خو لا په ژبې غږ ښکاره ایمان نو قبول کړی نعیم ابن عبدالله نو زما رنگ تا و توری تا و جوش تا چو قتل پوی شو عمره چرته دی ما وی زم نن نه پرېږدم دا محمد صلی الله علیه وسلم نن یې نه پرېږدم زمونږ په نوی دین خورئ زمونږ دین پسې بد رځوئ او زمونږ خدایانو ته کنځل کوي سپکې وایي نن یې نه پرېږدم او نن ته سر پرې کوم پرېږدم یې نه وی چې دا خبره مې وکړه وی نعیم ابن عبدالله راته وی چې عمره د بنو هاشم او بنو زهراو نه به دې څوک خلاصوي د هغه د پلار او د نیکه د طرف نه بنو هاشم قوم دی لوی قوم مضبوط هغوی بچې چې ته مړ کړې هغوی دي چې ته پرېږدي او ماماخیل د مور قوم بنو زهره دی بیبي عامره د بنو زهره سره تعلق لري نو د بنو هاشم چې د پلار قوم دی او بنو زهره چې د مور ماماخیل قوم دی دینه به دې څوک خلاصوي بکوه دا کار نشي کولی وی چې دا نعیم ابن عبدالله دا خبره مې واورېده نو زه پوه شم چې دا سړی مسلمان دی نو مې تم جوړ صحابي شوی او ګواښ مې ورته وکړ صحابي به دوی بې دینه ته وې چې چا به د خپل پلار نیکه دین پرېښود نو هغه ته به یې صحابي وې تم جوړ صحابي شوی هغه پیغور راکړ وی مړه ما پرېږده ورشه د خور او د اوښي غم دې کوه نو پښتون سړی چې په پیغور سنګ مري که نه دقه رنګې عرب هم په پیغور مري چې زه د خپل اوښي او د خپلې خور غم دې وکړه هغې ایمان راوړی دي مسلمانان شوي وی چې دا خبره مې واورېده نو لکې مې اور بل شو او ما ته وایي چې د کمې ډیوې د رڼا د وجلو دپاره ته منډې وې وجنې رڼا یې ستا د خور کور ته رسېدلې ستا د اوښي کور ته رسېدلې ده د هغې غم کوه وی چې دا مې واورېدل د پیغمبر علیه السلام طرف ته اراده مې بدله شوه چې ښه ما اوښي مسلمان شوی دی صحابي شوی دی ښه ما خور مسلمانه شوه او زما اوښي مسلمان شوی دی نه خور کره لاړم او ډېر په جوش لاړم چې خور کره لاړم نو چې دروازې له ورسېدم هغې دروازه بنده کړې وه د دروازې خوا کې ودرېدم نو د دننه مې قرآن شریف اواز واورېد او نورم جوش کې شوم استاد والا راغلی دی هغې ورته قرآن شریف ښایي بس وی ما وی چې نن به زما د دوی راغلي نو د تورې په هغه سټۍ دا دروازه داسې په زور زور وواله او اواز یې وکړه دروازه کولاو کې هغې پوه شو چې دا خو عمر راغی او دی خو په جذباتو کې دی بل جنجال جوړ نه کړي نو کوم استاذ چې والا راغلی و د هغه نوم خباب رضی الله عنه خباب ابن ارت او د خور نوم فاطمه او فاطمه او د اوښي نوم سعید ابن زید سعید ابن زید دام په عشره مبشرو کې داخل دی کوم لس کسان چې رسول الله مبارک د هغې لس بیان کړی دی چې دا به جنت ته ځي نیو پکې سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل رضی الله عنه هم دی او ستاسو ته وی ته پردی ته چې ته غاړې ته شي او زه یو خیم او دی خور د مونږ بس چل ول کو د جګړه د کار سره پیښه د خو ته غاړې ته شي پتا ګزارو نه کي نو حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه هغې د کټ لاندې پټ او چې ده ورته اوښي سینګ دروازه کوله وکړه نو د په اوښي شروع وکړه او په پرځونو شو او ښه په والو ټکولو غزار خو پې د تورې نه کوي خو د تورې په هغه سټی وایي په هغه موټې جګړه شروع شو ته صحابي شوې تا د پلار نیکه دین پرېښود ستاسو پیغمبر مرګ پسې زه روان یم ته پکې څه شې چې دواړو یو بل سره مشت ګریوان شو نو عمر خو جذبات یې کم و تیز هم و غصه هم دی طاقتمن هم دی دا خور یې راله فاطمه د خپل خاون او د رور په منځ کې خلاصې کوي جداوالی کوي نو خلاصې چې شروع کړه نو عمر لاس اوچت که خور ته هم غصه دی او چې شړخ شو دا خور یې په یو څه پیړه وواله
او داسې مضبوط غزار یې ولا ورکړه چې دا خور د مخ نه وینې روانې شوې یو شخص نه او دومره تیزې دارې هغه وینې وکړې چې هغه د عمر په دې مخ راتوې شوې بس چې دا وینې ته دو وینو ته مو کتل او دې ته مو کتل چې دا خو د پخور بنده بیا بنده خفه کېږي فرور دا زما څه وکړل اړه کې ورو نرمې راځي او وینم په پریوته نو خورم جذباتو کې دا خورم د عمر خور دا بس خور وته وای دا عمر لاس اخلاص او تور دې تیر چې څه دې خوخی کوا زما دا خاوند مسلمان دې مسلمان او چې دا کم خطاب تزوی دا خطاب زم لوري ما تم د خطاب زوی غیرتی کنه زم د خطاب لوري زم غیرتی زه خبرتانه نه پټوم زم مسلمان زما دا خاوند مسلمان او تور دې لاس کې زما تک چې څه دې خوخی کوا ملم کذا کده د خور د سترګو ته وکتل چې اوښ کې ته روانې دي او مخ ته وکتل چې وینې ته روانې دي او خپل ځان ته وکتل چې د خور وینې د عمر په سرمن پرتې دي نو لکه رحم راغی جذبات رو ساړه شو نو فورا توره کې خاونده او خور ته وی خراوړې تاسو سوې ماته ووایه تاسو چې کوم کاغذ پاڼه د سرې نه مهرباني وکړه اماله راوړه ما ته وښایه خور ورته څه وایي هغه هم جذبات وکړي هغې هم سترګې سرې دي او سترګو نه اوښکې هم روانې دي او دوی انک رجسون ته پلیتې او دا ما سره چې کوم شی دی انه لا یمسه الا المطهرون دې ته پاک سړی به ګوتې وړي دې له پلیت انسان ګوتې نشي وړی ستا غوندې سړی دې له ګوتو ته نه پرېږدم انک رجسون ته د نجاست خاوند دی فانه لا یمسه الا المطهرون نو ورته څه وایي فقم فتوضا ځه اودس وکړه بیا به درکړم او په بل روایت کې چې فغتسل ولامبه بیا به درکړم چې دا خبره یې وکړه نو عمر پوه شو حضرت خباب پوه شو چې معامله بدله ده او د رسول الله مبارک بیگا د شپې جړا کار کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې الله ته جړلی صحابه وی د الله رسوله د دوه کسونو ډېر تنګ یو د عمر نه عمر ابن الخطاب او یو د ابو جهل نه د هغه نوم عمر او د ده نوم عمر د هغه نوم عمر نو په ترمذي شریف کې او په مسند د احمد کې یو حدیث دی الفاظ تقریبا یو بل سره لږ فرق لري خو داسې الفاظ دي اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا دې دوه عمرو کې یو مسلمان کې او اسلام په مضبوط کې دې دوه کې یو مسلمان کې یا د عمر کې او یا په عمرو ابن هشام کې او اسلام په مضبوط کې تغلیب د عمر نوم لور کړ نو جبريل علیه السلام متوحی راوړه چې ابو جهل نه مسلمانې الله ته پته ده موږ ته پته ده نو بیا رسول الله مبارک دا دویم لفظ وی اللهم اید الاسلام بعمر بن الخطاب رضی الله عنه خدای اسلام په عمر مضبوط کې دا حدیث په ابن ماجه کې هم دی او حاکم یو لوی محدث دی دا یو کتاب دی مستدرک دا حدیث حاکم په مستدرک کې نقل کړی دی چې خدای اسلام په عمر مضبوط کې رسول الله مبارک نو چې حاتم چې دا خبره واورېده چې ولامبه او د دم لمبلو ته زړه شو نو حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه پوه شو چې معامله بدله ده نو راووته عمر ته وی ای عمره خدای دپاره د انصاف نه کار واله بې انصافي مه کوه انصاف نه کار واله بې انصافي مه کوه ته چې د کم انسان مرګ پسې روانې ګواښ کې او توره ورپسې وړې زما قسم د الله په ذات چې هغه بیګا ستا دپاره د خدای په دربار کې جړلی دي دې وجې نه یې تاله جاړې تا دپاره بیګا د خدای دربار کې جړا کړې ده الله ته لاسونه پورته کړي دي او دا دعا ده لغوښتې ده چې اللهم اید الاسلام بعمر خدای د عمر په ذریعه اسلام مضبوط کې خدای ته مسلمان کې ادله خدای ته جاړي ادله دعاګانې کې او ته وجنې نن دا کار مولا په لاس کې غشته دی
نن مولیان عالمان چې منځو کې نو د خپلو مقتدیانو ته او د امت ته دعاګانې کوي او امت ورته کنځل کوي، امت کنځل کوي مولا بس. او نن مولا که جمعه کې دی نو عوامو ته دعاګانې کوي مسلمانانو ته چې خدایا دا جنت ته بوځوي. موږ لشي نشو تاسو نه موږ په درسونو کې د رسول الله مبارک امت ته دعا کوو چې خدای د پیغمبر ټول امت وبخي، په حجونو کې، په عمرو کې، په مانځه کې، په ختمونو کې مولیانو زړه ستړی که ستاسو دپاره خدای ته دعاګانې کوي چې خدای د پیغمبر امت ته هدایت نصیب کړي، خدای ته وبخي، خدای ته جنت ته بوځي، خدای ته په نیغه لاره کې خدای د رسول الله مبارک خواله بوځي. او تاسو چې خوله خوځي که نه نو چې پاکوي نو په مولی پاکوي. کنځل او مولا، کنځل او مولا د انصاف نه دی، د انصاف نه دی. د یو قوم او د یو ملت خلق خپل مذهبي مشر پسې کنځل نه کوي، په سر یې ګرځي. ورشئ یهودیانو ګورئ چې کومې مذهبي مشر دی د یهودو ربي ورته وي، ربي هغې ورته ربي وایي، دومره قدر او عزت یې کوي چې د حد نه. عیسایانو ګورئ د عیسایانو بادشاه د خپل مذهبي مشر دونه قدر کوي چې په دا سر یې ګرځي. هندوانو ګورئ د خپل مذهبي مشر دومره قدر کوي چې دومره بل څوک نه کوي. سیکانو ګورئ د خپل مذهبي مشر قدر عزت کوي. پارسیانو ګورئ د خپل مذهبي مشر دونه عزت کوي چې د هغې مخکې ودرېږي نه. بې د مسلمان، مسلمان ته خپل مذهبي مشر لګیا دی، قرآن ښایي، دین ورته ښایي، اسلام ورته ښایي، منځ ورته ښایي، روژه ورته ښایي، عقیده ورته ښایي، د حضور پاک اخلاق ورته ښایي. دې پکې نقطې راوباسي. ورشه تاسو د عیسایانو مشرانو ګور په کوم حال روان دي، شرابونه څکي، ورته پته ده شراب د هغې مذهب کې هم حرام دي، د خنزیر غوښې خوري، ورته پته ده چې دا حرام دی او بیا هم کوي، ودونه نه کوي او زناکاری کوي. دوی ته هم ښه پته چې دا زناکاران دي، ودونه نه کوي او زناکاری کوي. سره د دې دومره غلطو د ګناهونو چې دې قوم ته پته ده، بیا هم دومره قدر کوي چې دومره قدر به څوک د پلار ونه کوي. ستاسو ملا صاحب معمولی چې خپه کږه کېږدي که نه نو پکې شل نقطې راوباسي. ملا دا چل کوي او دا چل کوي او دا کوي به نه، د دې معاشرې نه تم پیدا غم پیدا دی. دغه شملې دي، دغه پی دي، تم ته پیدا ته د ستا مثال د شملو دی او د هغه مثال د کوچو دی. نو پی چې سینګی نو کوچ به دی هغسې وځي، پی چې سینګی نو شملې به دی هغسې وځي. او معاشره داسې ده چې د دې معاشرې نه حضرت عمر نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت ابوبکر صدیق نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت علی مرتضی نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت ابو هریره او حضرت بلال نه پیدا کېږي. دې معاشرې نه هم دغسې پیدا کېږي چې څنګه تاسو یې. ملا تاسو د اسمان نه نشي کوزېدی، ملا به هم ستا د یو سړي زوی وی او د یو ښځې بچی وی او ستا یو تربور وی. خو چې ته کوم خوراک خورې هغه هم خوري، ته کومه جامه چې هغه اچوي، په کومه ځمکه ته ګرځې هغه کوي. نو ملا دله فرشته نشي راتلی. انصاف دا نه دی په دې الله خفه کېږي. خپل عیبونه مونږ پرېښي دي او د بل عیبونه لټو، د ملا عیبونه لټو. نو ورته وایي حضرت خباب وی عمره د انصاف نه کار واله، ته چې کوم شخص پسې ځې او د وجلو تابع کې او ورپسې ګرځې، زما قسم د الله په دا چې بیګې تاله جوړوي. او دا دعا یې کړې ده اللهم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب، خدایا اسلام په عمر مضبوط کې. او چې دی واورېدل بس نورم نرم شو لکه د مومو غوندې. او لاړ، یو روایت کې راځي چې اودس یې وکړ او بل کې راځي چې غسل یې وکړ، ویې لمبل او راغې وی خو دا پاڼه راکړې که نه. تاسو دې پاڼه کې څه وی اتفاق دا و چې په هغې کې وجیبه لفظ و، هغې کې دا لفظ و انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذکری. انني انا الله ظالم ګوره، ظالم لا اله الا او سوی لا اله الا انا بل خدای نشته مگر زم، فاعبدني زما عبادت وکا، واقم الصلاة لذکری ما د پاره منځ وکا، ما پکې یاد کا. چې دی واورېد نورم پې اوربل شو، وی دی معبود نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دغه وخت حضور پاک په دار ارقم کې و، د حضرت ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه کور
او په هغې کې پټ او دا اطلاع هغه ته رسېدلې وه چې عمر تور اغوښتی دی او ستا مرګ پسې راغلی دی نو هغې دروازه له دننه کونډه کړې وه دې کې عمر ورغی دروازه یې وټکوله دننه آواز ورکړه څوک یې وی عمر یم بس په صحابو هیبت جوړ شو ولې ځکه دې وخت کې صحابو ته د جهاد حکم نه دی شوی نه دفاعي جهاد شته او نه اقدامي شته نه دا شته چې کافر مړ کا نه دا شته چې کافر در باندې غذار کړي نو خپله دفاع وکړه دواړه نشته د مسلمان لاس لا دې وخت کې تړلی نو صحابو سره فکر شو صاحب عمر دی یو روایت کې حمزه صاحب راځي او په بل کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ورمخ کې شو او وی پرېږده دروازه ورته کولاو کې که دې په ښه نیت راغلي مرحبا او هرکلی به ورته ووایو او که دې په غلط نیت راغلي چې هم د ده په توره دې دا سر پرې کړم او چې دروازه یې ورته سینګ کولاو کړه نو یو طرف ته یو کس ولاړ دی بل طرف ته بل ولاړ دی او نبی علیہ السلام ورمخ کې شو حضرت عمر وی د ګریوان نه داسې ونیوم او ځان ته لږ راخ کما او ما ته وی عمره هغه وخت لا نه دی راغلی چې ته کلمه ووایې تا باندې هغه ټیم نه دی راغلی چې ته مسلمان شوې ستا غوندې هوښیار سړی د اسلام نه لرې پاتې کېدل حضرت عمر وی قسم په خدای چې د رسول الله مبارک لاس مې ګریوان نه راغی د سر د ویښتو نه نوکه پورې رانه خولې وبهېدې او ما وی د الله رسول هم په دغه نیت راغلی ما هم دغه نیت له راغلی ما کلمې شهادت یې ووایي او په هغه دار ارقم کې رب العالمین حضرت عمر فاروق مسلمان او صحابه د ډېرې خوشحالۍ نه چغه وواله الله اکبر د ډېرې خوشحالۍ نه او فورا حضرت جبریل ابن ماجه کې راځي په نور کتابونو کې شته د اسمان نه راکوز شو او چې راغی جبریل رسول الله مبارک ته څه وایي وی د الله رسوله استبشر اهل السماء باسلام عمر خو تاسو خوشحاله یې او د عمر په مسلمان یو بل له مبارکي ورکوئ دقسې نن په اسمانونو کې د اسمان فرښتې یو بل ته ورترغاړو دي او د عمر په